د کهانۍ شروعات د جینیفر نومي جینۍ نه کیږي کومه چې خپل اپس کې ناسته وي او ډیر ناوخته پورې کار کوي. په سبا باندې د ویلنټاینز ډے وي او د دیو اپس به 2 ورځې بند وي. نو جینیفر د چوټیانې په نیویارک کې مناول غواړي چرته چې د دې بوای فرند وي څنګه چې دا خپل کار ختم کی نو راپاس یو لپټاپ بند کی او خپل سامان په بیگ کې کیدي بیا د لیپ طرف ته روان شي. دې سره دا غم وي چې دینه فلایټ میس نشي او دا نیویارک ته لاړ شي. بیا چې کله لیپ ته دننه شي او د لاندې تللو بټن ووهي نو په دې ټیم کې د جون نومي یو کس د لیپ طرف ته رامنډه وي. جینیفر دې دروازه کې لاس ورکي او د جون دپاره لیپ ودروي. جون لیپ ته رادننه شي نو د دې شکریا ادا کي. جینیفر ورته وایي چې ته خو ما دې کمپنۍ کې نه لیدلې. نو جون ورته وایي چې زه دې کمپنۍ کې نه ویم د دې وجې نه ما څوک نه پیژني. د دیو د لیپ لاندې روان شي. د جون نظر په دیوال باندې په یو ډرینک ولګي کوم کې چې یو کس په یو ډبي کې بند شوی وي. جون جینیفر ته دا ډرینک وښایي نو جینیفر دې پسې وخاندي. د خبرو په دوران کې لیپ یو جړق وخوري او په ځای باندې بند شي. په دې سره جینیفر ډیره غبراو شي. جون په منډه باندې د لیپ ټولې بټنې دباو کی خو دې سره لیپ څه حرکت نه کوي. د دې نه بعد جون د ایمرجنسي بټن دباو کی او د سپیکر کې خبرې شروع کی او د بل طرف په دې ته څه جواب میلاو نشي. جینیفر د کیمرې طرف ته لاس وځول شروع کی او په زور چغې وایي چې مونږ په لیپ کې ګیر شوي یو خو د کنټرول روم نه دیو ته څوک څه جواب ورنکي. نو دواړه خپلې موبایل راواخلي او د فون کولو کوشش کوي خو د لیپ کې چونکې نیټورک نه وي نو د دیو د چا سره رابطه ونشي. جینیفر د لیپ په هر ګوټ کې د موبایل نیټورک چک کی خو د دې په موبایل باندې نیټورک نه وي. جینیفر باندې چونکې د فلایټ ناوخته کیږي نو دا ډیره غوسه وي او د لیپ د دروازه ډبول شروع کی خو د بیلډینګ کې د دې دواړو نه علاوه نور څوک نه وي او د دیو د شور کول هسې فضول وي. جون جینیفر ته وایي چې تا حوصله وساته او د بلډینګ د سکیورټي ګارډ نظر به په کیمرو باندې ولګي او ډیر زر به زموږ د مدد دپاره راشي. خو جینیفر ته یاده شي چې دا کمپنۍ به د 2 ورځو پورې بنده وي خو چېرته په کنټرول روم کې سکیورټي ګارډ نه وو نو 2 ورځو پورې به چاته څه پته نه لګي چې د بلډینګ کې 2 تنه قید دي. د ډیرو کوششونو باوجود دیو دا دروازه کولاو نه کي نو ډیر زیات ستړي شي او لاندې په فرش باندې کینی. جینیفر ډیره غوسه وي. بیا جون ته وایي چې لږ ټیم پس زما فلایټ دی او زه نیویارک ته تلل غواړم. هلته کې به زما بوای فرند زما په انتظار ناست وي. خو جون د دې د ټینشن د ختمولو کوشش کوي. ورته وایي چې دې کمپنۍ کې ته څه نوکري کوې. نو جینیفر ورته وایي چې زه دې کمپنۍ کې اکاونټ سوپروایزر یم. جون ورته وایي چې ما دا کمپنۍ نوې جوین کړې ده د دې وجې نه ما څوک په اپس کې پیژني هم نه. خیر د خبرو په دوران کې جینیفر ته یاده شي چې د لیپ نه بره د ایمرجنسي یوه لاره هم وي د کوم په ذریعه باندې چې مونږ یو منزل ته رسېدی شو. نو جون لاندې کینی او جینیفر د دې په اوږو باندې اوچته شي. بیا د سیلینګ د لرې کولو کوشش کوي خو دا سیلینګ ډیر مضبوط وي او د ډیرو کوششونو باوجود دا ناکامه شي. نو دیو دوباره واپس کینی او انتظار کول شروع کی. جون د بیک نه اوبه راواخلي او جینیفر ته ورکي. دیو ته پته وي چې دیو به د 2 ورځو پورې د لیپ کې بند وي نو خپلې اوبه ډیرې په احتیاط باندې خرچ کوي. دغه شانته کې ټیم تیریږي او د جینیفر فلایټ میس شي په کم سره چې دا ډیره خفه وي. خو جون ورته وایي چې فلایټ میس کېدل دومره غټه خبره نه ده. غټه خبره دا ده چې مونږ به د لیپ نه ژوندي وځو که نه. خیر لږ ټیم پس جینیفر ته واړه بول ورشي او د دې په خېټه باندې ډیر درد وي خو دیو چونکې یو لیپ کې وي او دلته کې ځای نه وي. نو جون د خپل بیک نه یو بوتل راواخلي او دې ته ورکي او ورته وایي چې په داسې حالاتو کې د شرمېدو خبره نشته. بیا بل طرف ته ودرېږي او خپل سترګې پټې کړي. نو جینیفر خپل ضرورت حل کی او بیا بوتل یو سیټ ټکېږي. د دې نه بعد دغه ډرینک خواته ورشي او د ډبي کې چې کم کس بند وي نو دې سره خوا کې د یوې جینۍ ډرینک جوړ کړي. یعنې اوس د ډبي کې 2 کسان بند دي. په مزه په دواړو کې دوستي جوړه شي او د ټیم پاس کولو دپاره دیو د یو بل سره خبرې کوي. جینیفر جون ته وایي چې ستا ګرلفرند نشته چې ستا په کتو کې دلته راشي. نو جون ورته وایي چې زما خو نه ګرلفرند شته او نه زما په ژوند کې څه داسې څوک شتی دی چې زما په کتله پسې دلته راشي. جینیفر ورته وایي چې زما هم داسې ملګري نشته چې په ما پسې دلته راشي او نه ما خپل بوای فرند خبر کړی دی چې زه د چوټیانو دپاره نیویارک ته درتلل غواړم. خیر په دیو باندې شپه ولګي. جون د خپل بیک نه د شرابو یو بوتل راواخلي او دواړه شراب وڅکي کومه چې د دیو تر ټولو غټه غلطي وي. د ټیم پاس کېدو دپاره دیو د یو بل تصویران جوړول غواړي. کله چې دیو د یو بل تصویران وګوري نو جینیفر د جون یو فني تصویر جوړ کړی وي په کوم سره چې دواړه ډیر وخاندي. خو جون د جینیفر دپاره یو ډیر ښایسته تصویر جوړ کړی وي. د دې په لیدو سره جینیفر ډیره خوشحاله شي. په دواړو باندې د شرابو نشه په مزه چړاوېدل شروع شي او د شرابو په نشه کې د انسان نه یو حیوان جوړیږي.
په نشه کې دواړه یو بل ته نږدې شي او هغه څه وکړي کوم چې کول نه پکار. د دې نه بعد جون جینیفر ته وایي چې زه تا سره د زړه نه مینه کوم او تا سره ټوله زندګي تېرول غواړم. په دې سره جینیفر ډېره حیرانه شي او ورته وایي چې زما الریډي یو بایفرینډ شته دی او زه د هغه سره ډېره مینه کوم. په دې سره جون ډېر خفه شي او ورته وایي چې زه ستا دپاره ستا د بایفرینډ نه ډېر ښه یم، ما سره به ته ډېره خوشحاله یې. خو جینیفر د دې خبره ونه مني، ورته وایي چې د دې په باره کې نورې خبرې مه کوه. په دې سره جون غوسه شي او بیا ورته خپله ټوله قیصه وکړي. ورته وایي چې زه دې کمپنۍ ته نوی نیم راغلی، بلکې دلته کې زه د یو سکیورټي ګارډ په ډیوټۍ یم او د کیمرو په ذریعه باندې د ډېر ټیم نه ته ما صحیح کولی او ستا د هر څیز په باره کې ما ته پته ده. ما ته دا هم پته وه چې ته به د خپل بوایفرینډ دپاره په کم ټیم باندې دلته نه روانېږي. بیا ورته د جب نه یوه چابي راواخلي د کم په ذریعه باندې چې دا لیب چالو شي. په دې سره جینیفر ډېره غوسه شي خو جون ورته وایي چې زه تا ته نقصان رسول نه غواړم، زه صرف دومره ثابتول غواړم چې تا سره زه ډېره مینه کوم. خو جینیفر ورته وایي چې دا مینه نه ده بلکې دا یو کډنیپینګ دی او څنګه چې موږ دلته نه ووتو نو زه به تا پولیسوالو ته حواله کړم. په دې سره جون ډېر غوسه شي او د چابۍ په مدد سره دوباره دا لیب بند کړي. جینیفر پرې ور ودانګي او دا لیب دوباره چالو کول غواړي خو جون یې ونیسي او شاته یې راکاږي. د زور په ټیم کې اچانک د جینیفر خپه د چابۍ نه ولګي، په کم سره چې چابي ماته شي او د دې ویسه دننه پاتې شي. په دې سره جینیفر ډېره غوسه شي. جون هم ډېر ګبرو شي ولې چې کوم چال دی د جینیفر دپاره جوړ کړی و هغه کې دا پخپله راګیر شو. جینیفر دومره غوسه وي چې دې باندې شروع وکړي او ډېر زیات یې ووایي خو جون دې ته څه ویل نه غواړي. بیا هغه بوتل راواخلي او د دې په ذریعه باندې کیسه ووایي، په کم سره چې جون بېهوشه شي. د دې په بېهوشۍ سره جینیفر ډېره ګبرو شي او د دې طرف ته را روانه وي خو اچانک جون په هوش کې راشي او د جینیفر سر لاندې د فرش نه ووایي، په کم سره چې جینیفر هم بېهوشه شي. دواړه دې لیب کې پراته وي. خیر لږ ټیم پس د دوی سترګې کولاو شي. جینیفر دې ته وایي چې دې بلډینګ کې خو به نور هم سکیورټي ګارډ وي خو جون ورته وایي چې په دې شپه باندې ما ټول سکیورټي ګارډ چوټي کړي وو او د هغوی ډیوټي هم ما پخپله اخیستې وه. جینیفر ورته ډېره غوسه وي، ورته وایي چې ته یو ډېر ظالم او کډنیپر انسان یې. په دې باندې یو ځل بیا جون ته غوسه ورشي، دا جینیفر د مرۍ نه ونیسي او بیا د لیب کې یو غوبل جوړ کړي. د دې د بیک نه یو شرټ راواخلي کوم چې جینیفر د خپل بوایفرینډ دپاره اخیستی و، بیا یې واغوندي او د دې خواته کښیني. بیا یو سګرټ ولګوي او دواړه ناست وي. جینیفر ډېره زیاته خفه وي. خیر څه ټیم پس جون راپاسي او د چت سیلینګ ته وروچت شي. دلته نه دا د وتلو څه لار ګوري، بیا بوتل راواخلي او د دې په ذریعه باندې بار بار دا سیلینګ ووایي، په کم سره چې دا د دې ځای نه لرې شي او دلته نه د وتو یوه لار جوړه شي. خو دا چت چونکې ډېر اوچت وي نو دیو دلته کې رسېدی نه شي. جون ورته وایي چې لاول ته ما اوچت کا، خو جینیفر یریږي. د دې دا خیال وي خو چېرته جون دلته نه ووتو نو ما به دې لیب کې بنده کړي. جینیفر ورته وایي چې تا زه اوچتولی نه شم او لاول ته ما دلته نه اوچته که، بیا به د بره نه زه ستا مدد وکم. خو جون ورته وایي چې زما په تا باندې یقین نشته، خو چېرته تا زه اوچته کم نو ته به ډایرکټ د پولیسو خوا له لاړه شي. نو جینیفر ورته وایي چې زه تا سره واده کوم، دلته چې څه وشو دا هر څه به مونږ هیر کړو او زه به د پولیسو خوا ته نه ځم. د جون یقین پوخ کړي نو جون د دې د مدد دپاره تیار شي، دی یې اوچته کړي او په څه ناڅه طریقه باندې بره وخیږي. جون ورته وایي چې اوس زما په درختو کې مدد وکړه، خو جینیفر ورته وایي چې زه تا دلته نه راویستی نه شم او څنګه چې بهر ووتم نو دا ټوله قیصه به پولیسوالو ته وکم او بیا راپاسي او د سیړو په مدد سره بره روانه شي. لاندې جون ډېر غوسه وي، بیا کپړې په یو بل پسې وتړي، د دې په مدد سره بره راوخیږي. جینیفر دلته نه د وتو په کوشش کې وي خو جون دې پسې شاته ولګي. جینیفر یوې دروازې ته ورسي او د دې د کولاولو کوشش کوي خو دې پسې شاته جون را رسېدلی وي او دې نه مخکې چې جینیفر دا دروازه کولاو کړي جون پرې ور ودانګي او د ځان سره یې لاندې راغوځار کړي. دواړه سیده په لیب کې ولګي او بېهوشه شي. خیر لږ ټیم پس جینیفر په هوش کې راشي، دې ته پته ولګي چې اوس دلته نه د وتلو څه لار نشته. نو دا د بلډینګ د الارم د اکټیویټ کولو کوشش کوي، دا یوې کپړې ته ور کېږي، د دې په ذریعه باندې لوګي وکړي خو د لوګي په وجه باندې الارم بجاو نشي بلکې د اوبو یو فواره چالو شي. جینیفر ډېره زیاته خفه وي. په دې ټیم کې جون په هوش کې راشي، دا په جینیفر پسې ورپاسي خو جینیفر ورله یو ډېره مضبوطه لته ورکړي، په کم سره چې یو ځل بیا بېهوشه شي. بیا ورله لاس او خپې وتړي، د بیګ نه یو کټر راواخلي او د دې د پرایویټ پارټ کټ کولو فیصله وکړي. په دې سره جون چیغې شروع کړي. جینیفر ورته وایي چې ټوله قیصه رښتیا وکړه. بیا خپل موبایل راواخلي نو
جون دا ټوله قصه وکي ورته وایي چې د لیب کې څه خرابي نشته بلکې د دې په ذریعه باندې ما جنیفر راګیرول غوښتل دا ټوله خبره جنیفر په موبایل کې ریکارډ کړي یعنی دې سره اوس یو ثبوت وي په دې ټیم کې د بلډینګ ته د ایډي نوم یو بل سکیورټي ګارډ راشي دې سره خپله ګرلفرینډ وي نن چونکې پوره بلډینګ خالي وي نو دا خپلې ګرلفرینډ ته د چت د سر نه ټول ښار خوستل غواړي ایډي چې کله سکیورټي روم ته ورشي نو دلته کې جون نه وي دا چې کله ټولې کیمرې وګوري نو یو کیمره کې ورته جنیفر او جون ښکاره شي کوم چې یو لیفټ کې ډېر په خراب حالت کې پراته وي دا د مدد دپاره ورمنډه کي بیا د یو اوسپنې په مدد سره دروازه کولاو کی جون ورته وایي چې دا لیفټ د دننه نه خراب شوی دی او ته ماله چابي راکا چې دلته نه دا چالو کم دا ورله چابي ورکي او بیا د دیو د مدد دپاره لیفټ ته د دننه کېدلو کوشش کوي خو په دې ټیم کې جون چابي تاو کی او لیفټ چالو کی نو لیفټ بره روان شي د کم په وجه باندې چې ایډي په دوو حصو کې نیم شي او ډېر په خراب مرګ سره مړ شي جنیفر چې دا وویني نو چغې شروع کی خو جون پې حمله وکي او بېهوشه کی دا د ایډي جسم او د دې پوند راواخلي او د لیفټ نه لاندې غوځار کی چې د دې ثبوت ختم شي د دې نه بعد سکیورټي روم ته ورشي او د سی سی ټي وي کیمرو ټولې ویډیوګانې ډیلیټ کړي خو دلته کې د جون نظر د ایډي په ګرلفرینډ باندې ولګي کومه چې په ایډي پسې ګرځي خو د دې نظر چې په جون باندې ولګي نو ډېره کبرو شي او دلته نه د وتلې کوشش کوي جون پسې رامنډه کي دا هم مړه کی او بیا د دې جسم د لیفټ نه لاندې غوځار کی د دې نه بعد خپله وردي ولګوي بیا جنیفر راواخلي او پارکینګ ته یې راوړي دلته کې د ګاډي په ډیک کې بنده کی بیا یې دلته نه یو خوشي ځي ته یوسي اصل کې جون دا واجل غواړي چې د دې ثبوت چاته میلاو نشي ګاډی د یو ډسبین خواته ودرئ او دې کې پېټرول وغورځئ دا دې کې جنیفر سوځول غواړي څنګه چې جون د ګاډي ډیک کولاو کی نو جنیفر په هوش کې وي او اچانک په جون باندې حمله وکړي په کوم سره چې جون لاندې راوغورځېږي جنیفر په منډه باندې د ګاډي سیټ ته وخیږي او ګاډی سټارټ کړي او دلته نه روانه شي جون پسې منډه شروع کړي خو جنیفر دلته نه وتلې وي د جون دا خیال وي چې جنیفر دلته نه وتښتېده خو جنیفر ګاډی ودرئ او په ریوس کې د دې طرف ته روان شي نو دا بره د ډسبین ته ورواوړي خو جنیفر په فول سپیډ سره دا ډسبین وولي د دې په وجه باندې دننه یو تیره څیز د جون د جسم نه وځي په کوم سره چې جون ډېر زخمي شي او دا د دې ډسبین نه وتی نشي جنیفر د ګاډي نه راکوشي دا یو سیګرټ ولګوي او بیا د یو څو دمونو نه پس دا سیګرټ لاندې ډسبین ته غوځار کړي په کوم سره چې ډېر تیز اور بل شي او جون په هغه چال کې په خپله راګیر شي کوم چې دی د جنیفر دپاره جوړ کړی و په تیز اور کې د جون جسم وسوځي او په تیزي باندې ختم شي په دې باندې زموږ کهاني ختمیږي که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ